دا ماماوي نه دی جاوید، زه یوازې دا فکر کوم چې انسان څنګه کولی شي په دومره درنو زیورونو کې ویده شي، په ځانګړي ډول هغه څوک چې مخکې له مخکې د ګناه بار پر غاړه لري. زما سر مه خرابوه روپۍ، ما شراب څښلی دي، سر مې درد کوي، ته هم غلی شه او ویده شه، ما هم پرېږده چې ویده شم. او ویده شئ، نن شپه به ډېر ژور خوب وکړئ. ما په شیدو کې داسې دوه ګډه کړې چې ستړیا به مو ختمه کړي. ویده شئ خان صاحب، ډېر اوږد خوب به کوئ. های زه خو لوټ شوم. ای خور، ای خور، پلارجانه ژر راووځه، د جاوید د کوټې دروازه له بهر څخه بنده ده. های خدایه، زړه مې ډوبېږي. څه شوي دي؟ ته ولې سهار وختي چیغې وهې؟ د خلکو کورونه نږدې دي، ګاونډیان به هر څه واوري. ګاونډیان دې پرېږده، دا وګوره دروازه بنده ده. زما ورور د نه یوازې پروت دی، ناوې ورکه ده. ما نه ویل دا نجلۍ سمه نه ده. دا څه شور دی؟ دا د ایست کور دی، بازار نه دی. دروازه خلاصه کړئ او جاوید راویښ کړئ. پلارجانه دروازه مې خلاصه کړه، خو روپۍ نشته، د هغې صندوق هم خلاص دی او ټول زیورونه غایب دي. دا څه بېماني خبرې دي؟ سر مې درد کوي، روپۍ چیرته ده؟ دا دروازه چا له بهر بنده کړې؟ ورکشه جاویده، ستا ناوې وتښتېده، ټول سره زر یې وړل. ما خو پرون هم ویل چې دا نجلۍ سمه نه ده. بس کړه کرم بیبي، دا څنګه تښتېدلی شي؟ ما خپل هغې ته پرون زیورونه ور اغوستي وو. یوازې زیورونه نه، ستا د غاړې زنځیر هم یې وړی ښکاري جاویده. ستا له غاړې زنځیر هم نشته. نجلۍ ډېر په صفا توګه غلا کړې ده. زما ایست له منځه لاړ، زه د دې سیمې مشر یم. که خلکو ته معلومه شي چې د مشر ناوې د لومړۍ شپې په ورځ وتښتېده، زه به نور د خلکو مخې ته نشم درېدی. پلارجانه صندوق مات دی، ټول جهیز ستا، کورنۍ زیورونه، زما زاړه بنګړي چې تا ورته ورکړي وو ټول نشته، حتی ستا د کوټې د المارۍ کیلې هم نشته. ته خو ډېره خوشحاله وي د نوې ناوې په راتګ، اوس یې خوند واخله. زه وایم دا نجلۍ حتما له کوم بد سړي سره ده. ما مخکې هم ویلي وو چې د هغه غریب استاد لور مه راولئ. ته ولې ما ملامتوې کرم بیبي؟ دا رشتې ته خپله راوړې وه. ته نه ویل چې دا غریبه ده او ټول عمر به تر پښو لاندې وي. اوس دې خپله ځمکه ولاړه شوه. بس کړئ دا جګړې. زه ټوپک اخلم، د هغې د پلار کور ته ځم، که یې زما ښځه رانه کړه نو ټول به په ګولۍ ووژنم. عقل ته لاس واچوه جاویده، حالات خراب دي، که ډزې وکړي پولیس ته به خبر شي، بیا به ټول کلي ته معلومه شي. موضوع تر اوسه په کور کې وساتئ. های خدایه، دا ټلیفون که کوم خپلوان مبارکي راکوي، زه څه ځواب ورکړم؟ غلی شه، زه یې اخلم. هلو، څوک دی؟ زما غږ دې ونه پېژانده جاویده. لا مې د لاسونو ماندې هم نه دي وچې شوې او ته د خپلې ناوې غږ هېر کړې. روپۍ، ته چیرته یې؟ زما سره زر چیرته دي؟ زه به ته ټوټې ټوټې کړم. ته نه پوهېږې له چا سره دې جګړه کړې؟ ورو خبرې کوه جاویده، ستا په غږ کې ویره ښکاري. خپل سره زر دې هېر شول. 2 کاله مخکې دې د چا سره زر اخیستي وو. ته څه بېماني خبرې کوې؟ زه به تا نه پرېږدم. پرېتي در یاده ده هغه نجلۍ چې تا یې واده وکړ، بیا دې د هغې ټول زیورونه واخیستل او هغه دې کانال ته وغورځوله. د هغې چیغې در یادې دي؟ ته څوک یې؟ دا څه خبرې دي؟ زه د هغې خپله خور یم جاویده. زما پلار زما نوم بدل کړ، ښار یې بدل کړ او زه یې ستا کور ته راولېږلم تر څو زه ستا کور ته دننه شم. نن ستا ایست، ستا پیسې، ستا کورنۍ زیورونه او د پرېتي ټول لیکونه زما سره دي. ته نن ختم یې. څه وشول جاویده؟ لاسونه دې ولې رپېږي؟ دا د چا ټلیفون و؟ پلارجانه دا روپۍ وه، ټول سره زر یې وړل، هغه د پرېتي خور ده. پرېتي؟ هغه غریبه نجلۍ چې ځان یې وژلی و. های خدای، هغه زموږ نه د بدل اخیستو لپاره راغلی وه. ما مخکې هم ویل چې دا نجلۍ به زموږ کور تباه کړي. زه پوهېدم چې زموږ ګناهونه به یوه ورځ راښکاره شي. ته ډېر لوی ګناه کړې وه جاویده، د یوې بېګناه نجلۍ ژوند دې اخیستی و، ژبه دې وساته. زما ورور هېڅ ګناه نه ده کړې، هغه نجلۍ خپله بده وه، خپله مړه شوه. ښه کله چې هغه زیورونه تا ته راوړل نو هغه بده نه وه. ته خپله د هغې بنګړي اغوندي، شرم نه درځي؟ ما هم هغه ورځ پلارجانه ته ویلي و چې دا کار غلط دی. بس وکړئ، دا ښځو جګړه بنده کړئ. ټوپک راواخلئ، که هغه نجلۍ پولیسو ته ولاړه شي زما ایست به ختم شي. هغې ما ښار ته بللی دی، ویلي دي که خپل ثبوتونه غواړم نو د کلي نه بهر زړې فابریکې ته راشم. نه ته یوازې مه زه ځان در سره ځم، نن به د دې کیسې پای خپله وکړم. راوځه روپۍ، نن به زما له لاسه ونه تښتېږي. زه دلته یم جاویده، زه چېرته ځم؟ نن به دې پای وي. ته نه پوهېږې له چا سره دې جګړه کړې.
ټول پولیس زما په جیب کې دي. که ثبوتونه رانه کړي دلته به دې ښه کړم. نن دلته پولیس نه انصاف راغلی دی. ته فکر کاوه چې د غریب استاد لور وژنې او آرام به ژوند کوي. ترلوچن وروره راوځه، وخت راغلی. سلام مشر صاحب، ما پیژنې؟ که د خپل ځواک په نشه کې دې زما مخ هم هېر کړی. زه د پریتي ورور ترلوچن یم. ته خو دوبۍ ته تللی وې. زه هماغه ورځ راستون شوم چې زما د خور مړی له کاناله راویستل شو. پولیسو دا ځان وژنه وبلله، خو زه پوهېدم قاتل دی. د فکر کاوه چې د غریبې نجلۍ په وژلو به خلاص شي. د دې غرور ماتولو لپاره ما دا کار وکړ. اوس زما سره داسې ثبوتونه دي چې تا به تر دار پورې ورسئ. موږ به هر څه درکوم، ځمکه هم درکوم. عزت او ژوند د پیسو په بدل نه پلورل کیږي. کله چې زما خور ژړله او ستا پښو ته ولوېده، ستا انصاف چېرته و؟ نن به زه تا ته هماغه څه درکوم. جاویده، ستا وروستۍ هیله څه ده؟ روپۍ ما وبخه، زه ستا مېړه یم، ما مه وژنه. هغه واده چې پر دروغو او وینې ولاړ وي، هغه واده نه څه ده. زما هدف پوره شو. لاسونه پورته کړئ. پلارجانه، ما پولیس راوستي دي. پولیسو ته اړتیا نشته، ما خپله رابلي دي. ټول ثبوتونه مې وړاندې کړي دي. هغه افسر چې تا لېږدولی او بېرته راغلی دی، اوس به ته ټول عمر په زندان کې تېروې. قانون ښایي ړوند وي، خو زما اراده نه ده. تا زموږ عزت خاورو ته وسپاره. نه ما د یو مظلوم حق ژوندی کړ. اوس به ټول عمر په همدې اور کې سوځئ. دا لوبه ختمه شوه.